موږ تاسو که د صحابه کرامو تاریخ ته وګورو پروژه کې هغوی ډېرې زیاتې قربانۍ ورکولې. په هغه وخت کې لوږه ډېره زیاته وه. صحابه کرامو ته مطلوب خوراک نه پیدا کېدو. پروژه د نصرتونو او د بریاوو میاشت ده. پروژه کې ډېرې زیاتې غزاګانې شوې. یو د مشهورترونو غزاګان هغه د بدر غزا چې په 18 د رمضان باندې وه. د مسلمانانو لپاره یوه لویه بریا وه. صحابه وو ډېر زیات تکلیفونه لیدلي په دین رسولو کې موږ تاسو ته. همداسې بیا تابعینو، تبع تابعینو، نورو اهل سلف او صالحین ډېر زیات تکلیف شوي چې دغه دین موږ تاسو ته را رسېدلی. دا یو بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو هم خپل ځانونه ټرینینګ کړو، تدریب یې کړو او پروژه کې موږ تاسو هم ډېر زیاتې بریاوې لاسته راوړو، مهارتونه زده کړو، بد منفي عادتونه هغه د ځانه لرې کړو، ډیلیټ یې کړو. السلام علیکم.